یو واده کړي سړی پردي ښځې سره زنا وکړه، اخر ولې او څه مجبوري وه. په دې ویډیو کې یو ډېر خاص سبق هم پروت دی، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، یو سړی چې ویل یې ما سره خپله ښځه کوروالی نه کوي، یعنې په مینه باندې را سره نه میلاویږي، نه راته سمه توجه کوي، نو زه څه وکړم؟ نو په دې باره کې په یو تحقیق کې ویل شوي دي چې وخت سره سره چې د ښځې بچي پیدا کیږي، نو د هغې د کوروالي اړخ ته خیال او توجه کمیږي. د هغې دغه مطلب نه وي چې د خپل خاوند نه زړه تور شوی دی او یا ترې نفرت پیدا شوی، بلکې مقصد یې دا وي چې د هغې د ماشومانو پالنه شي. نو ځکه د خاوند اړخ ته د کوروالي باره کې توجه کمه شي. بیا زیات وخت خاوندان داسې ګیلې کوي چې ښځه مې را سره په مینه کوروالی نه کوي، او یا زه چې ورته کله د کوروالی ووایم نو اخوا دېخوا کوي. نو ښځو ته نه دي پکار چې د خپل خاوند په دې حق کې سستي وکړي، ځکه چې دا یوه داسې لار ده چې د ښځې او خاوند ژوند پرې جوړ دی. که دې کې انکار او خلل پیدا شي نو د دواړو د بېلارېتوب او بربادۍ سبب کیږي. ځکه چې که خاوند بهر د پردو ښځو سره ناروا او غلط عملونه کوي او ښځې ته معلومات وشي، نو خاوند خو یې هسې هم په غلطو لارو سروي. ښځه به هم داسې فکر کوي چې خاوند مې دغسې کارونه کوي، نو زه به یې هم شروع کړم. نو په دې وجه باندې بیا ښځه هم بېلارې کېږي او غلط کارونه شروع کوي. نو ښځو ته پکار دی چې د خاوند دا حق پوره کړي، ځکه چې اکثره وخت کله د سړو نه پوښتنه شوي نو جواب یې داسې وي چې په کور کې راته ښځه د کوروالي کولو لپاره زړه نه ښه کوي، او زما چې کوم وخت کې زړه کېږي نو هغه وخت کې را سره کوروالی نه کوي. د داسې مجبورو د لاسه د دواړو کور ورانېږي، ځکه چې زنا یو داسې عمل دی چې د کور او خاندان بنیادونه ړقوي او ختموي. زنا یو داسې قرض دی که دا چا وکړه نو ضرور به د هغه کورنۍ کې څوک پرې کوي. که چېرته د چا نه په ناپوهۍ کې شوي وي نو الله تعالی دې ورته معافي وکړي، او په دغه ګناه دې الله تعالی د هغه کورنۍ لورګانې او خویندې نه نیسي. الله تعالی دې د هر چا حیا، عزت او پردې وساتي. دا یو ډېر مهم او ضروري پیغام و، غوښتل مو چې تر تاسو یې در ورسوم او تاسو هم د دې معلوماتو نه خبر شئ. پښتو پوسټ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.